په 1840 کال د فبرवरी په 11 نیټه د امریکا په اوهایو ایالت کې یو کوچنی هلک وزېږید. د هغه نوم توماس الوا ایډیسن و. د پلار سامویل ایډیسن عادي دکاندار و او مور نانسی ایډیسن یو هوښیاره او مهربانه ښځه وه. توماس یو عجیبه ماشوم و. نور ماشومان به د لوبو سره بوخت و، خو دی به تل فکر کاوه او پوښتنې به یې کولې. که به د کوم شي په اړه پسې نه پوهېدو نو تر هغې به یې هڅه کوله چې حقیقت معلوم کړي. کله به چې خلکو ورته ځواب ورنه کړ نو دی به خپله تجربې کولې تر څو حقیقت ومومي. کله چې توماس یوازې 7 کلن و، پلار او مور یې پرېکړه وکړه چې باید ښوونځي ته لاړ شي. خو کله چې ښوونځي ته ولاړ هلته یې ستونزې پیل شوې. دا ماشوم ډېرې زیاتې پوښتنې کوي. استادانو به ویل هغه د نورو ماشومانو په څیر درس نه وایي او د ټولګي اصول نه مراعات کوي. توماس ډېر ځیرک و، خو د ښوونځي طریقې نه خوښېدې. ده ته عادي درسونه ستړي کوونکي ښکارېدل. هغه به تل غوښتل چې نوي شیان تجربه کړي پر ځای د دې چې یوازې د کتابونو څخه زده کړه وکړي. یوه ورځ استادانو د توماس د مور سره خبرې وکړې. هغوی وویل ستاسو زوی سمې زده کړې نشي کولی، هغه ډېر روز زده کوي او موږ فکر نه کوو چې له دې هلکه به یو هوښیار انسان جوړ شي. دا خبرې د توماس مور ته ډېرې سختې وې، خو هغې پر خپل زوی باور درلود. زما زوی بې عقله نه دی، هغې وویل هغه یوازې مختلف دی او زه به خپله درس ورکړم. له هماغې ورځې وروسته د توماس مور په خپله د ده ښوونکې شوه. هغې دې وهڅاوه چې ډېر کتابونه ولولي او تجربه وکړي او هیڅکله د ناکامۍ ونه ډار شي. یوه ورځ توماس د چرګانو د هګیو سره عجیبه تجربه وکړه. هغه لیدلی و چې چرګان په خپلو هګیو باندې کیني تر څو چې هګیو څخه کوچني چرګان راوځي او هغه فکر وکړ که زه هم د هګیو سره ورته کار وکړم آیا کولی شم له دوی څخه چرګان راوباسم. هغه ځینې هګۍ واخیستې او د یوې ګرمې کمپلې لاندې یې وساتلې. توماس هیلهمند و چې ښایي د هګیو څخه چرګان راووځي، خو کله چې مور دا ولیدل نو ویې خندل او ورته وویل توماس چرګان د طبیعت له برکته له هګیو راوځي، نه د دې لپاره چې ته یې تودوخه ورکړې. توماس وشرمید خو مایوسه نه شو. برعکس هغه لا نور هم تجربو ته لیوال شو. د توماس کور د کتابونو څخه ډک و او هغه به هره ورځ ساعتونه مطالعه کوله. هغه د ساینس، کیمیا او فزیک په اړه ډېر شیان زده کړل. توماس د ماشومتوب څخه یو داسې هلک و چې هیڅکله به یې تسلیمېدل نه منل. هغه پوهېده که یو شی کار ونه کړي نو بله لار به خامخا ورته پیدا کړي. کله چې توماس ایډیسن 10 کلن شو نو د تجربو سره یې مینه لا زیاته شوه. اوس د هغه نه یوازې د کتابونو څخه زده کړه کوله بلکې خپله به یې هر ډول تجربې هم کولې. مور یې ورته یو کوچنی کیمیاوي لابراتوار جوړ کړ تر څو دی هلته خپلې تجربې وکړي. توماس د دې لابراتوار سره ډېره مینه درلوده او هره ورځ به یې نوي ترکیبات ازمایل. یو ځل توماس پرېکړه وکړه چې د مختلفو کیمیاوي موادو سره تجربه وکړي څو معلومه کړي چې آیا کولی شي یو کوچنی چاودنه رامنځته کړي. هغه د خپل کور په یو کونج کې له کوچنیو بوتلونو څخه استفاده وکړه او تجربه یې پیل کړه. خو ناڅاپه یوې مادې اور واخیست. توماس څه دې کړي دي؟ مور یې په وارخطایي وویل. کله چې هغې د لوګي بوی حس کړ توماس پوه شو چې دا کار خطرناک و او وروسته یې پرېکړه وکړه چې باید خپلې تجربې په یو خوندي ځای کې وکړي. توماس یوازې د تجربو سره مینه نه درلوده بلکې یو هوښیار سوداګر هم و. کله چې هغه 12 کلن شو د ریل ګاډي په سټیشن کې د ورسپاڼو خرڅول پیل کړل. هغه به د خلکو لپاره خبرونه راټولول او وروسته یې په خپله یوه کوچنۍ ورسپاڼه جوړه کړه چې د ریل ګاډي خبرونه نومېده. د ده ورسپاڼه ډېره مشهوره شوه ځکه چې خلکو به د سفر پر مهال دا لوستله. دا هغه وخت و چې توماس د پیسو ګټل زده کړل او پوه شو چې د یوې ښې مفکورې سره یو څوک کولی شي ښه راتلونکی ولري. یو ځل کله چې توماس د ریل ګاډي دننه خپلو تجربو ته دوام ورکاوه ناڅاپه یو کیمیاوي مواد اور واخیست. مسؤلینو دی ونیو او د ریل ګاډي څخه یې د باندې وشړو. ته نشي کولی چې نور دلته کار وکړې. د ریل ګاډي مشر ورته وویل
دا د توماس لپاره یوه سخته شیبه وه خو هغه مایوسه نه شو. برعکس دا پیښه د ده لپاره یو نوی فرصت و چې د ټیلیګراف زده کړه پیل کړي. کله چې توماس ایډیسن له ریلګاډي څخه وباسل شو نو دا یې پای ټکی ونه ګڼلو. برعکس هغه لا نور هم هوډمن شو چې باید نور شیان زده کړي. یوه ورځ ایډیسن د ریلګاډي سټیشن ته ولاړ و چې ناڅاپه یې ولیدل یو کوچنی هلک د ریلګاډي پټلۍ ته ولوېده او اورګاډی ډېر نږدې و چې ورباندې راشي. توماس بې له فکره منډه کړه او هلک یې وژغوره. دا هلک د سټیشن د مشر زوی و. د هلک پلار چې د توماس له زړورتیا څخه ډېر متاثر شوی و هغه ته د ټیلیګراف زده کولو چانس ورکړ. زه به درته دا مهم مهارت در زده کړم، سټیشن مشر ورته وویل. توماس ایډیسن ډیر ژر د ټیلیګراف ټول اصول زده کړل. هغه پوه شو چې ټیلیګراف سیستم څنګه کار کوي او څنګه کولی شي چې له یوې سیمې څخه بلې ته پیغام واستوي. توماس ایډیسن ډیر ژر د ټیلیګراف ټول اصول زده کړل. هغه پوه شو چې د ټیلیګراف سیستم څنګه کار کوي او څنګه کولی شي چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته پیغام واستوي. دا د هغه لپاره د ساینس او ټیکنالوژۍ نړۍ ته د ننوتلو مهم ګام و. اوس توماس ایډیسن د ټیلیګراف چلولو مهارت درلود خو دوی ورته بسنه نه کوله. هغه غوښتل چې دا سیستم لا نور پرمختللی کړي. نو هغه به د شپې ناوخته کار کاوه او بیلابیلې تجربې کولې. هغه به تل ځان نه یوه پوښتنه کوله، که موږ کولی شو برېښنا د پیغامونو لیږلو لپاره وکاروو نو ولې نشو کولی چې د نورو شیانو لپاره هم وکاروو. ایډیسن د ټیلیګراف سیستم ته یو کوچنی بدلون ورکړ او یو نوی ډول ماشین جوړ کړ چې پیغامونه به یې ډېر په چټکۍ سره لیږل او دا د هغه د اختراعاتو پیل و. خو هر څه اسانه نه و. کله چې هغه خپل لومړنۍ اختراع جوړه کړه نو خلکو ورته خندل. دا هلک فکر کوي چې کولی شي نړۍ بدله کړي. خو توماس هیڅکله تسلیم نه شو. هغه پوهېده چې که دوام ورکړي نو یوه ورځ به بریالی شي. توماس ایډیسن اوس د ټیلیګراف د سیستم ماهر شوی و خو د ده ذهن تل د نورو شیانو په اړه فکر کاوه. هغه نه یوازې د پیغامونو لیږل اسانه کړل بلکې اوس یې پلان درلود چې د برېښنا له لارې نور مهم شیان هم اختراع کړي. ایډیسن پوهېده چې که غواړي یو ستر ساینسپوه شي نو باید ډېر کار وکړي. هغه د خپل ځان لپاره یو اصول ټاکلی و، که یو شی کار نه کوي نو زر ځله به بیا ازمویم تر څو بریالی شم. دې به شپه او ورځ کار کاوه. کله به چې خلک ویده وو هغه به په خپل لابراتوار کې تجربې کولې. کله به یې ناکامي تجربه کړه خو بیا به یې نوې لارې پیدا کړې. په 1889 کال کې توماس ایډیسن خپله لومړنۍ رسمي اختراع ثبت کړه. دا یو پرمختللی ټیلیګراف و چې پیغامونه یې ډېر ژر لیږل. دې اختراع ایډیسن ته شهرت ورکړ او ډېر سوداګر ورسره علاقمند شول. اوس هغه د دې جوګه و چې خپلې تجربې لا نورې هم وغځوي. توماس ایډیسن د پیسو یو څه سپما وکړه او یو لوی لابراتوار یې جوړ کړ. دا ځای د منلو پارک نومیده او دلته به ایډیسن او د هغه ملګرو هره ورځ تجربې کولې. موږ به هره ورځ یو نوی شی اختراع کوو. ایډیسن او د هغه ټیم د دې اصولو سره کار کاوه. دوی به هره ورځ یو نوی شی تجربه کاوه او د ستونزو لپاره به حلونه پیدا کول. یوه ورځ ایډیسن یو مهمه پوښتنه له ځانه وکړه، که موږ کولی شو چې برېښنا د پیغامونو لپاره کاروو نو آیا نشو کولی چې له دې څخه د رڼا لپاره هم ګټه واخلو؟ دغه پوښتنه د یوې نوي سفر پیل و، یو سفر چې نړۍ تاریخ یې بدل کړ. توماس ایډیسن اوس د ساینس او اختراعاتو په نړۍ کې یو مشهور نوم و خو هغه غوښتل داسې یو شی جوړ کړي چې د خلکو ژوند اسانه کړي. په هغه وخت کې خلکو د رڼا لپاره د تیلو څراغونه کارول چې دود به یې کاوه او خطرناک و. توماس ایډیسن فکر وکړ زه باید یو داسې څراغ جوړ کړم چې خوندي، دوامداره او روښانه وي. دا اسانه کار نه و. هغه پوهېده که غواړي بریالی شي نو باید زرګونه تجربې وکړي. ایډیسن د بلب جوړولو لپاره له 1000 څخه زیات مواد وازمایل خو هر ځل یې بلب ډېر ژر وسوځېده. خلکو به ورته خندل او ویل به یې توماس دا کار ناممکن دی، تسلیم شه.
خو ایډیسن به ویل زه ناکام نه یم، ما یوازې زر داسې لارې پیدا کړي چې کار نه کوي. هغه له تسلیمېدو څخه کرکه درلوده. دی پوهېده چې یو ورځ به خامخا بریالی شي. وروسته له ډېرې تجربې ایډیسن بالاخره یو داسې فلزي تار یعنې کاربن فلامنټ وموند چې د اوږدې مودې لپاره کار کاوه. په 1809 کال کې ایډیسن خپل لومړنی برېښنایي بلب چالان کړ. بلب وځلېد او دا شپه د ساینس په تاریخ کې د یو لوی لاسته راوړنې په توګه ثبت شوه. ما وکړی شول، ایډیسن په خوشحالۍ وویل. اوس توماس ایډیسن بریالی شوی و او د برېښنا بلب یې اختراع کړی و. نو دا یوازې پیل و. ده غوښتل چې بلب یوازې ازموینې لپاره نه بلکې د نړۍ هر انسان لپاره وکاروي. ایډیسن پوهېده چې که خلک غواړي د بلب څخه ګټه واخلي نو برېښنا ته اړتیا لري. هغه نوی فکر وکړ، زه باید داسې یو سیستم جوړ کړم چې خلکو ته برېښنا ورسوي. دی د خپل ټیم سره په ګډه کار ته ننوت او په 1882 کال کې په نیویارک ښار کې لومړنی برېښنایي تولیدونکی سیستم جوړ کړ. ښارونه روښانه شول. کله چې خلکو د برېښنا څراغونه ولیدل حیران شول. دوی باور نه کاوه چې نور به د تیلو څراغونو ته اړتیا نه لري. دا یو معجزه ده. خلکو به ویل. اوس د ایډیسن بلبونه د امریکا په ښارونو کې نصب شول او ډېر ژر د نړۍ نورو هیوادونو ته هم لاره وموندله. ایډیسن ډېر بریالی و خو سیالان هم ډېر پیدا شول. یو بل ساینسپوه نیکولا ټیسلا د برېښنا لپاره یو بل ډول سیستم یعنی ایسي برېښنا وړاندیز کاوه چې له ایډیسن سره مخالفت درلود. خو ایډیسن هیڅ کله نه تسلیمېده. هغه به ویل یوازینۍ لاره د بریا دا ده چې هیڅ کله تسلیم نشي. هغه د خپل اختراعاتو پر مټ خلکو ته دا ثابته کړه چې سخت کار او حوصله کولی شي نړۍ بدله کړي. اوس چې توماس ایډیسن برېښنایي بلب اختراع کړی و نو هغه نه یوازې د یو ساینسپوه بلکې د یو متفکر سوداګر په توګه شهرت وموند. ایډیسن یوازې د برېښنا بلب سره بسنه ونه کړه. هغه خپل لابراتوار لا پراخ کړ او ویل زه به هره ورځ یو نوی شی اختراع کوم. په دې لابراتوار کې سلګونه ساینسپوهان او انجینرانو کار کاوه او دوی به تل نوي شیان جوړول. توماس ایډیسن د خپل ژوند په اوږدو کې 1093 اختراعات ثبت کړل. دا د هغه وخت لپاره یو حیرانونکی ریکارډ و. د ده ځینې مهم اختراعات دا و: ګراموفون، د غږ ثبتولو ماشین، د فلم جوړولو کیمرا، د مایکروفون پرمختللی ډول، د الکتریکي موټرونو ښه کول. ایډیسن نه یوازې اختراعات کول بلکې د نړۍ د صنعتي پرمختګ یو مهم کس و. د ده اختراعاتو فابریکې ته وده ورکړه، ترانسپورټ یې پرمختللی کړ او خلک یې د عصري ژوند سره اشنا کړل. سره له دې چې ایډیسن ډېر بریالی و خو د سیالانو سره یې سختې مبارزې کولې. د نیکولا ټیسلا ایسي برېښنا سیستم ډېر قوي و او بالاخره دا سیستم په نړۍ کې عام شو. خو ایډیسن تر پایه خپل نظر ته وفادار پاتې شو. هغه به ویل زه ناکام نشم تر هغه چې خپله وروستۍ هڅه نه وي کړې. توماس ایډیسن نه یوازې یو نامتو اختراعګر و بلکې هغه د یوې نوې دورې بنسټ کېښود. د ده اختراعات نه یوازې د برېښنا او رڼا سره تړلې وه بلکې د ټکنالوژۍ او صنعت په نورو برخو کې هم ستر بدلونونه راوستل. کله چې ایډیسن د برېښنا بلب اختراع کړ دوی د انسانانو ژوند بدل کړ. خلک اوس کولی شول چې د ورځې په شان په شپې کې هم کار وکړي، لوستل وکړي او نوې ټکنالوژۍ نه ګټه واخلي. ایډیسن خپل ګراموفون اختراع کړ چې د غږ ثبتولو او پلي کولو یوه وسیله وه. دې اختراع د موسیقۍ صنعت ته نوی ژوند ورکړ. توماس ایډیسن د فلم جوړولو په برخه کې هم ډېرې مهمې اختراعات وکړل. د هغه د اختراعاتو له مخې فلم جوړونه د یو تفریحي صنعت په توګه پراخه شوه. توماس ایډیسن د ځوانانو لپاره یو مثال شو. هغه ته د سخت کار او هوډ لوړه بیلګه ورکوله. ایډیسن باور درلود چې هر څوک کولی شي لویه لاسته راوړنه ولري که چیرته خپله هڅه وکړي او هیڅکله تسلیم نشي. په 1921 کال کې توماس ایډیسن د خپلې اوږدې ناروغۍ له امله وفات شو. خو د ده کار او اختراعاتو د نړۍ په کچه ژور اثرات لرلي دي چې تر نن ورځې پورې تاثیرات محسوس دي. بریا د هغه چا لپاره ده چې هیڅکله تسلیم نشي. دا عبارت د توماس ایډیسن د ژوند فلسفې وه.
هغه خپل ټول ژوند د خپل کار او اختراعاتو لپاره وقف کړ او نړۍ ته یو داسې میراث پرېښود چې نه یوازې اوس بلکې راتلونکي نسلونو لپاره هم مثال دی. که مو دا ویډیو خوښه شوي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.